سلامونه او احترامات درنو لیدونکو او اوریدونکو. نن ورځ له موږ سره یو افغان د ټکنالوژي متخصص ښاغلی محمد نسیم بهار له سلواک هیواد څخه دی. له سلواک هیواد څخه کرښه ده یا په خپرونه کې ده. له ښاغلي بهار څخه به د ټکنالوژي په اړوند باندې د ای آی په اړوند باندې ای آی د اتومات کولو یا اټومیشن په اړوند باندې واورو، ځکه چې دی په همدې برخه کې کار کوي. او همدارنګه په دې اړوند باندې به وغږېږو چې د پښتو ژبې او د ای آی هغه د ای آی په برخه کې د پښتو ژبې لپاره کوم فرصتونه موجود دي او دی په څه شي باندې کېږي. ښاغلی بهار، به د ځان له معرفي څخه پیل کړئ، درنو اورېدونکو ته ووایاستئ چې مننه. نوم نو مو څه دی، چېرته مو زده کړې کړي. مننه. نو د زده کړو څخه به شروع کړو. نو نو لکه نوم مسله کلیر سوله، مثلا محمد نسیم بهار یا نسیم بهار، او خلک که بهار هم غږ درته وکړي غوسه کېږي نه. او اکثره خلک راته نسیم بهار وای، کور کلي کې راته نسیم وای، ځینې نږدې ملګري راته بهار وای. نو زده کړې نه به شروع کړو. نو ابتدایي زده کړې مې د کرښې ورخوا د خیبر پښتونخوا د مهاجرینو په یو کیمپ کې کړي دي. لیسانس مې د ننګرهار د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه کړی ده. په 2015 میلادي کال کې د لیسانس څخه خلاص شوی یم. د ماستري لپاره د مالیزیا هیواد د ملای پوهنتون په 2013 کال کې لاړم، او په 2020 کال کې د سافټ انجینرینګ په برخه کې مې د مالیزیا څخه ماستري کړې ده، او 2015 میلادي کال کې د سلواک د تخنیکي پوهنتون څخه مې دکتورا کړې ده. ډېر ښه، زه فارغ شوی، مبارکي درته وایم. مننه، خیر اوسې. خپله په فیسبوک کې ډېر وخت نه یې، اکثره وخت ورک یې، بیا څو میاشتې وروسته یو پوسټ وکړي د دویمه مو پوښتنه لرې راویلې، نو ځکه مبارکي هم درته وایم. ښه، د خپلو زده کړو اړوند مو وویل، تاسې مشخصا وویل چې کمپیوټر ساینس مو د ننګرهار پوهنتون کې ویلی ده، او سافټویر انجینرینګ کې ماسټري کړې او دکتورا هم بلاک چین کې کړې، که څنګه؟ او څنګه مثلا دغسې تاسې کریر ای آی ته رارسېږي، یعنې که په دې اړوند باندې ووایئ. او د دکتورا په وخت کې اکثره زه په زما هماغه تیسیز او زما ریسرچ ټول د بلاک چین په برخه کې و. بلاک چین اکثره خلک کې د ایسي ورسره اشنا وي، خو اکثره خلک کې د کریپټو کرنسي په نوم باندې پیژني. خو کریپټو کرنسي یو یوز کیس ته د بلاک چین هر هغه سیستمونه چې هغه غیر مرکزیت ته اړتیا لري، هغه ټول باید په بلاک چین باندې هغسې هر هغه سیستم چې هغه کې یو یا دوه سټیک هولډر هغه په یو بل باندې اعتماد نه لري، په یو بل باندې ټرست نه لري، نو د هغې یوازینۍ رای حل دا ده چې سیستم باید غیر مرکزي سي. که هغه د لوجسټیک سیستمونه دي، که هغه د ووټینګ سیستمونه دي، که هغه د پراپرټي د ثبتولو سیستمونه دي، نو دا باید غیر مرکزي سي. مختلفې کاپیانې مختلفو ځایونو کې پرتې او هیڅوک هم په هغې باندې باید پوره واکونه لري چې هغې کې څه اپډیشن، ډیلیشن یا څه موډیفیکیشن یا څه تغیرات راولي. نو ما دکتورا مې د بلاک چین په او څنګه مثلا دا اوس خو تاسو وویل چې اټومیشن ای آی، اټومیشن او ای پی آی او دغو برخو کې کار کوي، څنګه مثلا د ټکنالوژي له نورو برخو څخه تاسې مشخصا ای آی برخې ته راغلئ؟ نو 2022 کال کې سره چې ما دلته دکتورا کوله، نو یو کمپنۍ کې مې ورسره کار هم کاوه. نو هلته زه د ای پی آی او د انټیګریشن په برخه کې مې هغوی سره کار کاوه. د 2022 کې دا د چیټ جی پی ټي چې کله خپل اولنی ورژن ریلیز کړ، نو هغه وخت کې د موږ کمپنۍ دا کوشش کاوه چې دا ټکنالوژي خپله کړي او مختلفو سیستمونو کې کار ترې واخلي. نو موږ له هغه وخت نه په دې کې ډېر زیات فعالیت درلوده، او تر اوسه پورې هم ځان په دې برخه کې ډېر زیات اپډیټ ساتلی. ډېر ښه. تاسې مخکې د چیټ جي پي ټي یادونه وکړه، 2020 کال، او ای آی او بالاخره اټومیشن ده. که چېرې مثلا شاته لاړ سو او له الفبا نه یې پیل کړو، یعنې یو دغه اورېدونکي چې هغه
AI په اړوند باندې ډېر معلومات نه لري، هغو ته ته AI څنګه ور معرفي کوي چې AI څه شی دی، له کومه وخته راپیل شوی دی؟ که په تاریخچه باندې بحث وکړو، کله چې کمپیوټر جوړ شو هغه وخت کې هم دا د مصنوعي ذکاوت دا نظرونه خلکو سره وو. هغوی ویلي چې دې باندې مونږ کولی شو ډېر انساني کارونه مونږ کولی شو چې پې وکړو چې مونږ او په هغه وخت کې مونږ سره د کمپیوټر هغه سرعت یا کمپیوټیشنل پاور ډېر کمزوری و، مونږ سره ډیټا نه وه. ان په 1955 کال کې د مصنوعي ذکاوت باره کې یو کانفرنس دایر شوی و. او تر هغه وخته پورې د هغه وخت نه دا کارونه شروع ول، او دا څه وجه وه چې په وروستیو کلونو کې دې ډېر زیات پیشرفت وکړو او دا ټول شیونه په یو ځل راښکاره شول. د دې تر شا زه 3 عوامل وینم. یو خو دا ده چې مونږ سره تر اوسه پورې دومره زیاته ډیټا نه وه چې اوس مونږ په انټرنیټ کې څومره ډیټا لرو، نو مونږ انسانانو ډېره زیاته ډیټا جنریټ کړې ده. او بل چې دا مونږ سره کمپیوټیشنل پاور هم نه و چې مونږ سره چې دا ډیره ډیټا مونږ څنګه کولی شو چې په قوي کمپیوټرونو باندې پروسس کړو. نو دا د کمپیوټر د هارډویر ته مونږ لاسرسی پیدا کړ. دریم چې دا د مصنوعي ذکاوت چې کوم الګوریتمونه دي دا تر هغه وخته پورې ډیولپ کېدل، نو مونږ په اوس وخت کې ډېر ښه الګوریتمونه په د اکیډمیک لخوا نه ډېر ښه الګوریتمونه انډسټري ته راځي، او دا درې ټول شیونه د دې باعث شول چې مونږ اوس د AI یو دم راښکاره شوه او مونږ اوس مونږ استعمالوو. او له نیکه مرغه چې اوس موږ تاسې وړیا استفاده ورڅخه کوو. زما په نظر باندې یو بل علت او یو بل محرک هم د دغو ټولو شیانو شاته ډېره زیاته سرمایه ګزاري وي، یعنې په میلیاردونو ډالره سرمایه ګزاري سره دا مثلا یو کس نه ده کړې. ما هم په دې کمپنۍ ته مثلا OpenAI یا د بلې کمپنۍ انټروپیک یا د نیویډا سهمونه اخیستي، بل هم اخیستي، بل هم اخیستي، او کله چې یو موډل کېږي نو کپیټلایزینګ ورته کوي، او بالاخره د راتلونکي هیله او داسې په راتلونکي کې به دا موډلونه ګټور وي، یعنې مثلا ګټه به کوي، هغه مصارفونه به یې عواید زیات وي، سرمایې ورته راغلې دي، او بالاخره دا هر څه د ټولو خلکو په واک کې په وړیا توګه ورکړي، دا د استفاده ورڅخه وکړو. موافق یم. د AI اړوند مثلا دا خو هغه تاریخچې برخه وه. تاسې مثلا دغسې تعریف ورنه وړاندې نه کړ که هغه برخه نیم سوال مې جواب وو. البته نو که زه په ساده الفاظو کې AI تعریفوم، نو دا به داسې تعریفوم چې مونږ هر هغه انساني کار چې مونږ یې کوو، که هغه یو تحلیل ده، که یو عکس جوړول دي، که هغه یو ویډیو جوړول دي، که هغه یو بل کار ده چې مونږ انسانان یې کوو او هغه د یو ماشین یا د کمپیوټر په واسطه باندې وکړو، او دا ماشین دومره مونږ هوښیار کړو چې هغه کار مونږ ته وکړي، نو دې ته مونږ مصنوعي ذکاوت وایو یا AI ورته وایو. نو کېدای شي اوس پرې مونږ په کمپیوټر کوو، دا مصنوعي ذکاوت که راتلونکي ته روبوټانو ته هم را انتقال شي، روبوټان به هماغه کمپیوټرونو سره کنیکټ وي، صرف د لاسو مومنټ یا د خپو مومنټ به یې ټرین شوی، نور به هماغه ماډلونو سره کنیکټ وي. او مطلب کېدای شي یو هوټل کې کار وکړي، کېدای شي یو کارخانه کې کار وکړي، سامان د دې نه هلته اوسي، کېدای شي جای جارو کړي، کېدای شي ویښته جوړ کړي، کېدای شي ډاکټر واوسېږي، کېدای شي اپریشن وکړي. نو دا ټول مصنوعي ذکاوت ته چې کوم کارونه چې موږ انسانان کوو، هغه د ماشین یا د کمپیوټر په واسطه ترسره کوو، دا ته موږ مصنوعي ذکاوت دا مصنوعي ذکاوت او په همدې تعریف په اساس باندې مصنوعي ذکاوت ډېر پخوا موجود و او په کمو برخو کې لا له مخکې نه کارېدلو، خو له 2020 او 22 کال نه راوروسته لږ پراختیا وموندله، او هغه دلایل چې تاسې وړاندې کړ د همغو دلایلو په اساس باندې. که یو بله پوښتنه مثلا یو څوک کوي، هغه به شاید دا وي چې مصنوعي ځیرکتیا یا د مصنوعي ځیرکتیا موډلونه څه ډول کار کوي. اوس فرض که موږ د یو پوښتنه ورڅخه کوو، یا مثلا غوښتنه ورڅخه کوو چې یو عکس راته جوړ کړي، زما عکس ایډیټ کړي، ما بیکګراوند کې مثلا ونې جوړې کړي، بل شی جوړې کړي، بل شی،
دا خو ډېر ساده کمانډ ده پکې ورته لیکو. بیا دغه مسله هغه د شیشې شاته څه کیسې تېرېږي. د یو کمپیوټر انجینر په حیث باندې به یې هغه له شان هم خبرې شي، مثلا د هغو شاته د ای آی شاته د پردې شاته څه کیسې دي، پروسیجر او پروسس څنګه ده. دا ټول سیستمونه اوسني چې کوم د ای آی سیستمونه دي ته لارج لینګویج ماډل سیستمونه وایي. د ای آی د باره کې مختلف نظرونه موجود دي چې باید موږ څنګه کولی شو چې یو هوښیار سیستم ولرو. یو قسم علما ایکسپرټ په دې نظر باندې و چې موږ دا باید هغه ولرو، دا لاجیک ولرو چې دا کار کوي سي په پروګرامینګ کې ورته کنډیشنز وایي او دا شنو وایي. ځینې په دې باندې باور و چې موږ باید هغه ولرو، دا یو نیورو نیټورک ولرو چې سره چې د انسان مغز کار کوي، چې ریلیټډ ډیټا یا مطلب یو بل سره چې نږدې دا یو بل سره اړیکه ولري. نو اوسني چې کوم ټول ماډلونه دي دا د ماشین لرنینګ یو ډول د هغې ته ډیپ لرنینګ وایي، په دې باندې ټرین شوي دي. او دا ډیپ لرنینګ ټول په احصایه، په احتمالاتو او په دې کې لینر الجبرا او دا شنو دا علمونه شامل دي. کله چې موږ یو پرامپټ ورکو ته د عکس مثال ورکو، نو دا په میلیونونو جی بي په ډیټا باندې ټرین شوي او دا ول ډیټا ټوکنایز کیږي. بیا هر یو ټوکن ځان ته ویډیو اخلي، هغې ته ویټ وایي. بیا یو په د ریاضیکي یو فارمول په واسطه باندې یو نیورون جنریټ کیږي. دا ټول نیورون یو بل سره یو نیټورک جوړوي. چې کله پرامپټ ورکوي، نو دا پرامپټ احتمالي هغه کوي چې زه باید څه شي وکړم. نو ځکه چې هلته په نیټورک کې هر یو نیورون یو ویلیو لري، یو نمبرز لري. کمپیوټر په بل شي باندې نه پوهېږي، کمپیوټر صرف په نمبرز باندې پوهېږي، نمبرز تحلیلولی شي. نو هغه چې کله ته انپوټ ورکړي، هغه ټول چې بیلیونز نیورونونه جوړ شوي، هغه اتومات دې اټکل کوي چې زه باید کوم نیورونونه راواخلم او له دې نه څه شي ریزلټ بیا اخره کې ورکړم. دا دومره کمپلیکس لیرونه لري چې دا کولی شي چې وړوکی نیورون ته ویژوالایز کړي. خو دا چې کومې پروسې نه تېرېږي، دا انساني مغز نه شي کولی چې ویژوالایز کړي. خو د ریاضي یو کمال همدغه ده چې یو شی په یو وړوکي مثال کې کار ورکوي، یو فارمول، نو هغه تر بیلیونز پورې بیا کار ورکوي. هماغه په اصطلاح باندې 2+2 په هره دنیا کې، په ځمکه کې، په سپوږمۍ کې، په ستورو کې 4 کېږي، نه؟ نو زما زه اخري هغه ته راځم چې دا ټول په احتمالات او په اټکل باندې کار کوي. دا څه میجیک نه ده. که ډیټا ورسره کم وي، ته به ډېر غلط ریزلټ دی نه ویني. مطلب دا ډیټا ورسره ډېری ماډل سره، نو هغه احتمالات یې لوړېږي، کېدای شي تا ته هغه ریزلټ یې ډېر صحیح اوسېږي. نو د ای آی دا مطلب نه دی چې دا ټول رښتیا وایي. دا مطلب دا دی چې کوشش کوي چې په کومه ډیټا باندې ټرین شوي او همغه ډیټا مطابق های د مطلب احتمالات ډېر اوچت اوسېږي، تا ته یو داسې جواب درکړي. ډېر احتمال یعنې د کاوریدونکو د وطني اصطلاح باندې هم د کوم څه چې ډېر احتمال وي، هغه ورسره مخکې کوي، وړاندې کوي چې ممکن اورېدونکي هغه همدا شی وي. او یو بله مسله دغه د هغه اړوند داسې ویل د احتمالاتو پروبابلیټي اړوند د باندې هغه شوي دي. لکه اوس مثلا یو دا داسې هغه ډېر ابتدایي شکل یې زما په نظر کې داسې کیبورډ کې وي. دا اکثره کیبورډونو کې چې ته لیکل کوي، هغه په دې باندې پوهېږي چې دا دغه دویمه کلمه شاید دا شی وي، نه؟ اوس مثلا ته وایي زه ښوونځي ته، هغه پوهېږي چې پریډکشن کوي. هغه بیا مختلف دغه بیا ساده ماشین لرنینګ الګوریتمونه دي چې هغه په ډیپ لرنینګ باندې نه دي ټرین شوي. هغه بیا نور الګوریتمونه دي چې هغه بیا دومره کمپیوټیشنل پاور ته ضرورت نه لري چې کومره چې دغه LLM چې موږ ورته وایي لارج لرنینګ ماډل چې دا بیا په ډیپ لرنینګ باندې هغه شوي چې دا د خپله ډیټا نه خپله زده کوي. دې ته به ته خپل الګوریتم جوړې. دې کې مختلف الګوریتمونه د هر قسم پرابلم لپاره شته ده په
اکیډمیک کې مختلف الګوریتمونه د هر کم پرابلم د لپاره کې کومه د سی یو اس کې ولرو کوم الګوریتم ورته ډیر نږدې دی چې موږ خپل ډیټا ورته په ټرین نو هغه به دومره کمپیوټیشنل پاور ضرورت نه لري او دا چې کوم موږ وس استعمالو د ډیپ لرنینګ وای دا خپل ډیټا نه خپل زده کوي دا څنګه زده کوي یو خود یو برخه ډیټا سیټ دی راواخلي هغه باندې ټرین کوي بل برخه د ډیټا سیټ راواخلي هغه ته د ټیسټینګ یا د ویلیډیشن ایوالویشن لپاره ورته کیږي د ایوالویشن ډیټا چې د خپل اوریجنل د ټرینینګ ډیټا نه مختلفه وي کله چې دا میتھمیټیک فارمولا چې کله لرنینګ کوي خپل ډیټا نه زه باید څنګه جواب ورکم نو ځان ویلیډیټ کوي په دې ټرینینګ وخت کې د ایوالویشن ډیټا په خلاف باندې ځان ټرین کوي بیا هغه ته بیا په ریاضیکي معاملو کې تا ته ښکاري چې مطلب د احتمالي د جواب هغه ایرر څومره ده هغه بیا بیکورډ پروپاګیشن ورته وایي او پروپاګیشن ورته وایي په هغه باندې بیا ځان صحیح کوي چې ځان ایرر څومره کموي سم نو هغه بیا ځان ټرین کوي خپل ډیټا نه پوهیږي چې زه باید څومره ځان حقیقت ته نږدې کړم چې هغه احتمالات مې ډیر اوچت لاړ شي او زه ښه جواب وکړم نو هغه ډیټا سیټ د ټیسټینګ ډیټا سیټ د چې څومره کوي هغومره او څومره د ډیټا کلینی او څومره ډیری هغومره یو ماډل بیا ښه راځي مننه په دې اړوند باندې تاسو د عملي تجربو او د پښتو ژبې لپاره کومه غږیزه ډیټا باندې تاسو موډل ټرین کړی په دې باندې هم وروسته وغږیږو نو که د دې ای آی اړوند اوس وخت کې دغه د ایجنټک ای آی اړوند ډېرې خبرې کېږي او د اټومیشن اړوند ډېرې خبرې کېږي زما په نظر باندې دا لکه چې دویم فیز دی فاز د په اصطلاح باندې دی د ای آی اوله وار ای آی بوټونه راغلو چټ بوټونه راغلو خلک ورته خوشحاله او 2-3 کاله اوس لکه دا اوپن ای آی یو ایجنټ لري ځینې نور هم لري ما خپله کارولی ډېر زیات دغه کارونه سره تړي او اسانه کوي نو که تاسې دغه د اټومیشن اړوند معلومات راکړئ او همدارنګه دغه ایجنټک ای آی بیا څنګه ده او له هغه عادي ای آی سره دغه چټ بوټونو سره تفاوت څنګه ده اوسنی ټرینډینګ چې چلیږي دا د ایجنټ نیټورکس دا ایجنټ نیټورکس دا معنا چې یو ایجنټ یا مطلب یو ای آی هغه په یو خاص ډومین کې یا په یو خاص ساحه کې یا په یو خاص کارونو کې هغه به تکړه یو بل به هغه بل ډومین کې تکړه فار ایگزامپل مثال په ډول باندې یو ایجنټ کې دی چې د میډیکل ایجنټ دی بلکې دی چې د نرسنګ ایجنټ دی بلکې دی چې د فارمیسي ایجنټ دی نو دا ټول چې یو بل سره د انسان کله د پروسې نه وباسي او دا ټول د اتومات کې نو یو ایجنټ بیا په کمپیوټر کې د ایجنټ د کمیونیکیشن لپاره بیا خپل پروتوکول یې یو ایجنټ بل ایجنټ سره کله د یو ایجنټ آوټپوټ بل ایجنټ ته انپوټ کیږي نو دا څنګه باید یو بل سره پوه شي چې زه څه غواړم او د ما آوټپوټ څه یو د دې وروسته دا پروسه باید څنګه مخته بوځي نو دا د ایجنټ پروتوکول ده نو اوس چې یو بزنس پروسس معلوم ده چې مطلب مونږه دغه پروسې په هغه کې لرو دا په خپل بزنس هغه پروسس کې لرو په خپل پروسیجر کې دغه سټیپونه لرو نو خلک غواړي چې دا کارونه چې مخکې مینول کول دا اتومات کې نو د هر یو کار لپاره ځان ته ایجنټ لري او د یو ایجنټ انپوټ آوټپوټ بل ایجنټ ته انپوټ او یو بل سره هغه کوي هغه د تاسو کوم بزنس پروسس ته دا ټول کولای شي چې اتومات کې زه مثال پاره کې درکم د موږ د سافټویر ډیولپمنټ لایف سایکل کې موږ د کوډینګ لپاره ځان ته ایجنټ لرو د ټیسټینګ لپاره ځان ته ایجنټ لرو د ډیپلویمنټ لپاره ځان ته ایجنټ لرو د ریکوایرمنټ ګیدرینګ لپاره ځان ته ایجنټ لرو د مینټیننس لپاره ځان ته ایجنټ لرو د هر شي لپاره ځان ته ایجنټ نو چې کوم پروسه چې مخکې انسانانو مینوالي کوله د یو ټیم با بل ټیم ته رپورټ ورکاو چې دا شی اوس دي شو هغه اوس کمپیوټر ریلیټډ کارونه ټول خپل کمپیوټر خپل کوي نو هغه ټول کارونه شو دا اتومات شو نو دا کارونه چې اتومات شي دا پروسې ته اټومیشن ویل کیږي او دا هر په دې اټومیشن کې د هر یو ایجنټ څه ده کنه دا ایجنټ سو او د مجموعه ته به ایجنټ نتورک ویل کیږي یعنی اوس هغه د ای آی ایجنټ متخصصین هغه د یو شی متخصص دی او د بل شي متخصص دی هغه ترمنځ
داسې یو همغږي رامنځته کوي د ایجنټ نیټورک کې چې ټول یو بل سره ګډ کار وکړي او هغه کوم ورسپارل سوې دنده سوي هغه ټوله تکمیل کړي او بیا یې هغه کس ته وسپاري. داسې نه لکه چې هغه چټ بوټونه چې ته هغې ورسره غږېږي هغه وایي زه اوس څه وکړم اوس څنګه وکړي کار نشي کولی فقط لارښوونه درته کوي نه دا عملا کار کوي نه اوس په موږ نو په اگزامپل مثال په ډول موږ په حکومت کې مختلف وزارتونه لرو. اوس دوی هغه ورځ مې خبر اور د عرب متحده امارات د باندې عملی کار شروع کړی چې دوی د حکومتي بڼه ایجنټ نیټورک ته واړي ای آی ته واړي چې انسانان به خطرې وباسي کنه دا د حکومتي څومره پروسیجر دا اتومات کی نو موږ د هر وزارت خپل کارونه معلوم دي چې څومره ریکوېسټونه ورته راځي نو دا کولای شي د هر یو وزارت لپاره ځان ته ایجنټ ولري دا ټول ایجنټونه یو بل سره خبرې وکړي شي کارونه سره ورسي کوم ریکوېسټ کو غلط راځي ډیټا نامکمل یا ریجیکټ کی کوم چې صحیح هغه مخکې پاس کی بلې پروسې ته نو دغه ته اټومیشن ویل کیږي او دا هر یو متخصص ته یو ایجنټ وایي. داسې ښکاري چې ډېره لرې نه ده چې ډېره پراخه کچه باندې بېکاري ایجاد شي. فرض کړه همدغه دوبۍ چې اوس یوه طرحه لري یا همدغه کې داسې نور هېوادونه په یو وار باندې د دې امکان لري چې ټول حکومتي مامورین په یو ډول په یوه ورځ باندې رخصت کړي. دا ډېره لوی اندېښنه ده. یو د ای آی یوه اندېښنه دا ده چې خلک به بېکاره شي. بیا د دې نه غټه اندېښنه دا ده چې ځینې حکومتونه دا دي چې سوشل هغه لري سیستمونه لري لکه جرمني هېواد څو کنه که ته کار نه لري تا ته یو څه شي درکوي که نه نو کېدای شي حکومتونه هغه ورکوي. بیا هغې نه اورخوا هغه دا ده چې ځینې انسانان ټول ژوند په دې باندې پایي چې زه یو هنر لرم او دا هنر دلته یو ویلیو ده که ته دا ویلیو ترې واخلې که نه نو هغه یو د هغه احساس پیدا کوي چې زما او د یو نالوستي څه فرق زه هم کار نه لرم او هغه هم کار نه لري نو هغه معاشره کې هغه د ما ویلیو څه سوه نو دا یو ډېر خصوصا هغه خلک چې ډېر زیات وخت یې کار هم کړی زده کړې هم کړي فرض کړه کلونه یې زده کړې کړي تجربه یې اخیستې او دا هر څه یې کړي تر څو مثلا یو مسلکي کریر کې کار وکړي سبا ورځ راشي مثلا تاسو ټول کارونه تاسو ټول هغه مو اټومیټیک کړو ایجنټ ته مو هغه ورځ تیره میاشت اریکل په هندوستان کې 10,000 خلک په یو ورځ باندې رخصت کړل. دغه چې کمپنۍ وه اریکل د یو هغه ډیټابیس مینجمنټ سیستم لري نور کارونه هم کوي هغې نه ورخوا خو هغوی هغه بل یو ګوګل فکر کوم یو وخت کې یو ایجنټ و څومره امپلای و د هغو ټول کارونه اتومات ایجنټ لیست کړي وو چې ته څه کار یې په دې دفتر کې بیا ایجنټ خپله هغه ارزیابي کړي وو چې دا کار خو زه کولی شم په اخره کې ورته یو ایمیل هم لیکلی چې دا کار زه کولی شم ته نور مه بله ورځ ما یو چیرې یو عکس مې لیدلو چې په هند کې هغه خلک چې دغه لاسي کارونه کوي لکه فرض کړه خیاطي و د جامو ګنډل او یا دا نور مثلا مستریتوب و دا شیان دا یوې کمپنۍ مثلا کارګرو ته کمرې دلته هغه باندې ورباندې کړي خولیو کې او د دې دا ټوله پروسه یې هغه کوله ریکارډوله د دې لپاره چې په دې ډیټا باندې موډلونه وروځي او سبا ورځ دې ته هم وایي چې ځئ تاسو خلاص کړئ دا کار موږ خپله کوو. په هر صورت ډېرې بنیادي مسلې دي او ډېرې جدي کیسې هم دي په عین حال کې یعنې د آی اړوند موږ ډېر ابتدایي معلومات لرو او یا حد اقل هغه په دنیا کې په کومه کچه باندې تطبیقېږي او په کومه کچه کې بدلون را روان ده موږ خصوصا افغانان ډېر ورڅخه ناخبره یا کم ورڅخه خبر یو یا کم کار کوو. ستا ځوانانو ته مثلا په دې اړوند باندې څه سپارښتنې دي څه مشورې دي څه نظر ورسره شریکوي مثلا په دې سیالۍ کې دوی چیرته دي او چیرته باید وي؟ نو ځوانان خو مختلف کټګورۍ ځوانان دي نو یو خو د موږ هم مسلک کوي څوک چې کمپیوټر سره شناخت لري
نو یعنی اوس په پروګرامینګ او پروګرامینګ او کوډینګ دی پایثون د خلک شي دي کنه. نو اول خو دا Yeah. انګلیسي زبر ډیره مهمه ده ځکه چې دا علمونه اکثر اوس ټول په انګلیسي دا کمپیوټر ټول معلومات په انګلیسي دي، انټرنیټ هم ټول معلومات په انګلیسي باندې دي. د انګلیسي زبر ته به زه لومړیتوب ورکوم په دې هغه کې چې دې باندې باید خلک کار وکړي. حالانکه زه دا د ما نظر ده چې دا شامل منځ دي زبې به بې اهمیته سي. او به هر حال دوم چې دا کنه ټول مهم شی چې په دې وخت کې دا کریټیکل تھینکینګ چې ورته وایي یا فکر کوم انتقادي فکر ورته وایي انتقادي فکر نو دا ډیر مهم ده ځکه چې تاسو سره په مارکیټ کې به ته ټولز هم پیژنې موږ په کوم حالت کې واقع یو. هر انسان یو نوښت کوي، یو نوښت تا کړی یو بل کړی، ته بیا بل نوښت راخلې خپل نوښت سره یو ځای کوي کنه. یا لاسو کسانو بیل بیل نوښتونه کړي دي، ته فکر کوي چې د دې لاسو کسانو نوښتونه څنګه کولی شم چې دوه درې زه سره یو ځای کوم او زه ترې یو بل نوښت جوړ کړم. نو دې ته په اصطلاح هغه چې موږ وایو چې مختلفې نقطې سره نښلو کنه. دې ته په اقتصاد کې هغه وایي هغه یو متشبث ذهنیت مثلا چې ته هلته ګورې سرمایه هم د لاسرسي وړ ده، ځمکه هم د لاسرسي وړ ده، کار او کارګر هم داسې ټول سره ونښلوي یو شی تولید کړي، دا څه تشبث. نو دوم دا ډېر مهم سکیل دی چې څوک لري او دا مطلب پریکټس غواړي چې ته باید هر وخت کار وکړي. چې ته کله کار کوي نو دا سکیل دا مهارت دی هغه کېږي پورته باندې ځي. او که تاسې ناست نو نشي کولی. اوس که یو کار شروع کې د کار په دوران کې تا ته مختلف نور فکرونه درځي چې دغه ځای مې غلط وکړ، که دا مې داسې کړی وای یا دا مې له هغې سره نښلولی وای، دا مې د دې سره کړی وای، نو دغه مغز د اتومات پورته باندې ځي او ته د کریټیکل تھینکینګ نور هم مخته ځي. نو باید له صفر نه شروع کړي، یو شی بنیادي شروع کړي. خو کله چې ته یو کار شروع کړي په دې منځ کې تا ته ډېر نظرونه راځي او ورسره د کریټیکل تھینکینګ هم مخکې ځي. بل شی چې ته باید د مارکیټ نه ځان ډېر اپډیټ وساتې چې مارکیټ کې کوم ټولز دي. اوس په اکثره اوس د اوپن سورس د سافټویر کې د اوپن سورس کنسپټ ډېر مشهور ده چې خلک یو شی جوړ کړي هغه له بل شخص سره په مفت باندې شریک کړي. نو هغه موږ مختلف ویب سایټونه لرو. نو د ای آی کې اوس موږ په زرهاو په سل زرهاو موږ مختلف ماډلونه لرو او کولی شي چې د خپل مقصد لپاره استفاده کړي، دوه درې سره وصل کې یو بل شی ترې جوړ کړي یو بل شی ترې جوړ کړي. نو ته کله چې د مارکیټ نه خبر اوسېږي چې په مارکیټ کې څه شي دي، څه شي اپډیټ راغلی، کوم ماډل اپډیټ راغلی ده، څومره هارډویر ته اړتیا لري، څنګه یې رن کړمه. نو د مارکیټ د اپډیټ ساتل دا ډېر مهم دي. او فکر کوم ورسره چې څوک له کمپیوټر سره بلد هم نه وي خو کریټیکل تھینکینګ کوي نو دا کوډینګ او دا ټول شیونه کولی شي چې دا خو ټول ای آی کوي که نه. نو خو که سره خلک زه پیژنم چې دوی هېڅ د کمپیوټر ساینس بیکګراوند نه لري خو سیسټمونه یې دا اوس وخت کې جوړ کړي دي او بزنسونه لانچ کړي دي. نو هغه نظر ورسره وي چې زه ای آی نه څنګه ګټه واخلم، اعظمي ګټه واخلم، څنګه شي سره کنیکټ کړم. ای آی نه پوښتنه کوي کوم ځای کې بند پاتې شي دا اوس چېرته رن کړم، چېرته ډیپلوی کړم، څنګه بل سیسټم سره یو ځای کړم. هغه ټول کارونه هم په هغې باندې کوي خو هغه فکر د دی نور کارونه هغه ورته کوي، ای آی ورته کوي. دقیقاً کېدلی شي یو مثلا د زراعت متخصص یو ډیولپر څخه ښه د زراعت په برخه کې فکر وکولای شي، ښه ویژن ولري، ښه لیدلوری ولري، فقط خپل لیدلوری راواخلي او هغه اړونده مثلا وسیله ورته برابره کړي جوړه یې کړي نه. یعنې ډیولپمنټ اوس ډېر اسانه شوی. اوس دا رقم ایجنټانو تبلیغات هم کېږي چې تاسې فقط ایډیا ورکړئ، تاسې ته مثلا سافټویر جوړوي، تاسې ته اپلیکیشن جوړوي، تاسې ته مثلا ویب سایټ جوړوي یا بل شی کوي یا بل شی. هر صورت ډېره مننه دا چې په بحث کې د ګډون را سره وکړو او نقطو ته د اشاره وکړه. البته زما په خپرونې به ادامه پیدا کړي او په دې اقل یوه خپرونه به تاسې د وروستیو کارونو په اړوند باندې چې د پښتو ژبې لپاره مو یو یا دوه موډلونه جوړ کړي دي، هغه داسې غږ متن ته اړوي یا متن غږ ته اړوي، د پښتو په غږیزه ډیټا باندې مټرین کړي دي، هغه باندې به حتما خبرې وکړو. ولې نه، تاسو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړ. کور ودان. خدای پامان. خدای پامان.